رښتیا پښتانه مؤمنان غیرتي خلک هم را سره دي، خو د دې ډېرې حوصلې باوجود زه کله کله مایوسه شم. مایوسه په دې شم چې زمونږ د پښتو او د قوم ریکارډ موږ شرمولی دی. زما خبرونه خو به تنګېږي نه، زه لنډې خبرې نه کوم. زه سیاسي سړی نه یم چې زه صرف دې له راغلی وم چې خلک پې تصویر وباسي چې یاره جي زه یم راغلی وم. زه دا سوچ هم نه لرم. زه یو سوچ، یو فکر، یوه نظریه لرم او هغه نظریه ټولې دنیا ته رسول غواړم. زه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نوم باندې چندې نه کوم. زه د رسول الله په نوم جوماتونه نه جوړوم. زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابهو په نوم خپل پښتانه نه لوټم. اولو دلته د دین کار روان دی، جی هله جي دلته جومات جوړېږي، او جي دلته چې کوم دی هله د دین کار روان دی او بس واچوې پیسې. زه د هغه سړي رښتینکی پیروکار یم چې هغه د کفر په تمامو ایوانونو کې ودرېده د صفا په غونډې. هغه وخت کې د مسلمانانو تاریخ دقسې پرېوتی و لکه چې دا اوس پرېوتی. هغه وخت کې قوم دغسې مظلوم و لکه چې دا اوس مظلوم دی. هغه وخت کې جابابره سرداران، سرمایه‌داران، سرکار چې د ابوسفیان او د ابوجهل سرکار و، په هغه وخت کې چې چا رښتیا خبره کوله هغه باندې کېدل لکه په ګیلمن وزیر چې کېږي، په علي وزیر چې کېږي، په منیر شاکر چې کېږي. ما دپاره د مثال ورکولو کې خپل ځان هم الحمدلله موجود دی. محمد رسول الله ودرېده، ویې وی چې ای خلقو ټول ووایه چې یو دی، د هغه به بدماشي، د هغه به لویي، د هغه به زور، د هغه به طاقت، د هغه به ډانډا، د هغه به خبره منو. لا اله الا الله دقه معنی ده چې موږ صرف تر یوه خاوند بندګان یو، هغه مو خاوند دی. که خاوند ورته میړه ورته وایي، که سردار ورته وایي، که آقا ورته وایي، که مولا ورته وایي، که لوی ورته وایي، که حسین ورته وایي، که جمیل ورته وایي، که د کمال والا ورته وایي، که د آرمي چیف ورته وایي، العیاذ بالله دا د ټولې دنیا چیف دی. وایي وی چې دا یک یو چې تر څو پورې دغه یوه ذات پروا مو کړي نه وي او د نورو مو پروا غورځولي نه وي، تاسو نه کامیابېږئ. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. دی ورپسې بله جمله دا وویله چې که تاسو دې خبرې باندې عمل وکړ نو د عربو د عجمو به تاسو بادشاهان وګرځئ. مسلمانانو، موږ د هغه محمد مصطفی امتیان یو تش په نامه. زه تاسو له یوه بله خبره وکړم. اسلامي تاریخ کې یو مورخ د خپل تاریخ په ابتدا کې یو دوه جملې لیکلي دي چې په سرو زرو د لیکلو قابلې دي. هغه لیکلي دي چې کم قوم کله خپل غیرت و شعور نه لري، کم قوم چې کله خپل کمال نه لري، کم قوم چې کله خپله توري نه پاتې شي نو هغه بیا د مشرانو نومونه راخلي. یاد وساته، د مشرانو نومونه هغه قوم اخلي چې هغو کې خپله توره نه وي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یو کتاب راوړی دی چې موږ تاسو مولایانو له ورکړی دی چې چندې پې کوئ. اخ کتاب کې الله تعالی دوه ځایه
د انبیاو نومونه اغوستي دي، زیات نومونه یې اغوستي دي. فلانی نبی، فلانی نبی، فلانی نبی، فلانی نبی. کله چې ډېرو انبیاو نومونه واخلي. پښتنو وروڼو موږ مسلمانان یو، پښتونوالي نه مخکې مسلمانان یو، خو یو نه که موږ شو موږ به مظلومان نه یو. په خبره کوم، اوږده خبره کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم قرآن راوړی دی په هغې کې چې کله د ډېرو انبیاو نومونه والي نو الله تعالی ته د خلکو مزاج معلوم دی چې دا ډېر کمزوري خلک دا خپله توره پرېږدي، دا بیا د مشرانو په نوم باندې پلانکې بابا پلانې بابا زه د پلاني بابا نوسی یم. ناوې چې کله خپله بدرنګه وي او خلک راځي مخې ویني نو چې څنګه دې چادر اوچت کي مړه دې خو دا خړه خوله خدای ورکه کړه. بل راشي چې کله پړونه دې اوچت کي مړه د دې خو پوزه کږه ده، بله راشي مړه د دې خو خوله کږه ده. نو بیا ناوې چې پوه شي چې خلک به زما نه نفرت کوي، بیا هغه وایي چې زما نیا ډېره ښکلې وه، زما نیا چې راواده وه که نه خلک یې تماشې ته راتلل، زما نیا په مخ لیدلو باندې پلانکي بادشاه دومره پیسې ورکړې وې. دا صفت دی ولې کوي؟ د دې خپله توبړه د لیدو نه ده. د چا چې خپله توبړه د لیدو وي هغه د نیا صفت هلکه خبرې باندې مې پوهېږې ترخې در باندې لګي. منګه کې اوس خپل کمال نشته. الله تعالی چې کله کمالي انبیاو نومونه واخیستل، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، موسی علیه السلام، شعیب علیه السلام. هسې پښتنو دا څومره نومونه چې ما د انبیاو واخیستل، دا انبیا زمونږ د پښتنو اتلانو نه غټ خلک دي که نه دي؟ نه جواب په زور راکړي. دا موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، شعیب علیه السلام. دا زما د خوشحال خان بابا، د رحمان بابا، د ابدالي، د فلاني نه لوی دي که نه دي؟ په زور ووایه دي که نه دي؟ چې خلک دا ونه وایي چې پښتانه مضبوط نه دي بل ورته لوی ښکاري. الله فورا ورپسې یوه جمله ویلې ده، تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خبردار دوی پورې وننښلئ، د دوی تاریخونه راوانخلئ، د دوی په نومونو باندې داسې نه وي چې هله د پلانکي ورځ لمانځو، د پلانکي شپه لمانځو. یاره ابراهیم ډېر لوی سړی و، یاره اسماعیل ډېر لوی سړی و، یاره جي موسی علیه السلام ډېر لوی سړی و. دا قوم به په دې کې تقسیم شي. ورته ویې چې واورئ تلک امة، بس دا یوه ډله وه، قد خلت لاړه، لها ما کسبت، دوی سره هغه څه لاړل چې څه یې کړي وو، ښه یې کړي وو لاړل، خدا نه خواسته ناخواه مې کړي وو لاړل، توره یې کړې وه لاړه، غیرت یې کړی وو لاړه، په دین یې عمل کړی وو لاړو. ولکم ما کسبتم، مسلمانانو تاسو په دوی نه خلاصېږئ، تاسو دپاره ستاسو عملونه دي. که ستاسو عمل ټیک و سر بالا و سر بلنده به وی، که ستاسو خپل عمل ټیک نه و همیشه به خوار و ذلیل وی. پښتنو انبیاو نومونو نه الله راته ووایي چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت. زړو نومونو پورې منښله، خپل کمال وښایه. ابدالي ډېره لویه توره کړې وه، دا څه شي؟ رحمان بابا لوی اتل و، ته څه شی؟ صلاح الدین ایوبي ډېر لوی قهرمان و، ته څه شی؟ اصل سوال دی ته څه شی؟ خبر کې د چا په نوم خلاصېدل شته؟ نشته. هلکه جواب ټول راکړه. نشته. قیامت په ورځ د چا په نوم خلاصېدل شته؟ نشته. او که درته ملا ویني وي ما ته یې راوله، د هېڅ چا په نوم خلاصېدل نه. او تا ته وایم لکه څرنګه چې په دې دنیا کې هر پسه په خپله پښه باندې ځوړند دی، پښتونه موږ ته نن په خپله پښه ځوړند یو.
نیکونه مو غیرتي وو خو موږ غیرتي نه یو نیکونه مو اتلان وو خو موږ اتلان نه یو نیکونو مو خلق دلته نیول خلق موږ دلته کې نیسي زموږ نیکونو خلقو ته ګریوان ته لاس ورچو خلق موږ ته ګریوان ته لاس ورچو زموږ نیکونو د خپلو نیکونو صفتونه نه کول هر سهار به چې راپاڅېدو وایي دا مخه ونیسئ هر سهار به چې راپاڅېدو نن دا مخه ونیسئ هر سهار چې راپاڅېدو نن دا فرعون زوړند کړئ هر سهار به چې راپاڅېدو نن دا ابوجهل زوړند کړئ نن دغ فرعون ته لار ونیسئ موسی علیه السلام د وخت د فرعون مقابله وکړه که د سړي زمانې د انبیاو صفتونه یې کول وخت مقابله یې وکړه وخت مقابله یې وکړه د محمد رسول الله نیکه ابراهیم علیه السلام دی د محمد رسول الله نیکه اسماعیل علیه السلام دی نو هغه صرف د نیکونو صفتونو باندې ژوند تېر کړه که ابوجهل یې د دې ځای نه ونیو داسې چنغړ کړي ابوجهل یې ونیو ابو سفیان د وخت لوی لوی جابران مسلمانه پښتونه یوه خبره کوم زما خبرې به ترخې لګي الله دې وکړي چې ترخې ولګي زما خبرې چې کله خوږې ولګي نو زه به بیا پوه شم چې دا قوم بیا خدای دې رحم پرې وکړي ترخې چې ولګي نو زه به بیا دا ووایم چې ما د نرتوب خبرې کړي که په خلکو خوږې لګي نو زما یقین دی چې بیا به ما چمچګیري کړي ستاسو د نوجوانانو د پښتنو مثال داسې دی لکه یوه ښکلې جنۍ و یو ښکلی هلک یا سره و سپین کله چې یو سړی غل راشي هغه د سرو سپینو لټون کوي هغې پسې ماتې کوي هغې پسې دروازې ماتوي دیوالونه ماتوي لوی لوی قلاګانې ماتوي سره پټوي ځکه چې سره د کمال شی دی و چې یوه ښایسته ښځه وي ټولې دنیا غله تاویږي را تاویږي هماغې جینۍ له چالونه جوړوي څوک ویښته ورته داسې کوي څوک بریتونو باندې ورته بار بار ګوته تېروي څوک د وسکټ ورته بار بار داسې کوي څه ده چې که دا جینۍ ماله لیفټ راکړي او دا کمکله جینۍ که دا هوښیاره وي او دې کې نرتوب وي نو دا سوا د خپل خاوند نه چاته جواب راکړه چاته نه خاندي نه ورکوي او که دا زمونږ د پښتانو په شان وي دا هر چاته لیبرل ته نیشنل ته مسلم لیگ ته لنکی جماعت ته ماړه چې مولا رځي هغه ته که پیر رځي هغه ته که فوجي رځي هغه ته که پولیس افسر رځي هلکه ته خو کنجره یې پښتونه ته خو کنجره ښځه یې خو ځای ودرېږه صرف د یوه شا د چا شا جواب راکړه صرف د یوه شا ټوله دنیا هر سیاسي سړی چې راځي تا ځان ته راکړی تا به ډېر سیاسي خلک لیدلي دې ځای کې ته چې راغلي دي بل ځای کې چې ما لیدلي تا سینه به وهي زه تاسو سره یم د تا سره کېدل څه ته وایي تا سره 10 لاکه خلک در سره دي راوایي باسه در سره یم څه مطلب یعنې دا ستا نوجوانان چې ځان ته راکړه زه تا سره یم بلکل نه یم در سره خلکه پښتنو خلکو دنه ولا جماعتونه دنه خلکو جوړ کړل خلک نوي نوي سیاسي پارټۍ جوړوي په تاسو یې کامیابوي تاسو چا باندې ځان کوي د یوه شی داسې ووایه چې دا هدف لکه هغه د انډیا په فلمونو کې به مې لیدلي که د پاکستان په فلمونو کې دي چې د یوې ښځې خاوند څوک مړ کړي هغه ورته داسې کیره لاکیره راکوي وایي چې داره له څوک وګټي هغه به کوم چې داره له څوک وګټي هغه به کوم هغې ښځې په شان ته خو جوړ شه خلکو ته لکیره راکاږه ورته وایي چې زه نه مسلم لیګی یم نه زه پیپلی یم نه نشنلی یم زه نه مذهبي یم نه زه غیر مذهبي یم نه زه الف با تا سا ایکس وائی زیډ یم زما دا لکیره ده پښتانه چې چا د غلامۍ نه آزاد کړل پښتانه چې چا د دې حال نه آزاد کړل لکه عثمان کاکړ چې لاړ لکه نن ګیلمن پښتین چې په کوم حالت کې پروت دی که دغې شي ته څوک ودرېده
او پښتنو په سر یې لاس کېښلو دا نه چې اول جومات جوړوه او بیا وروسته به زه ستا کار کوم اول به کار کوي بیا به دې منو او مسلمانانو تر کم وخته پورې به د ښکلې جینۍ غوندې خلک تاسو استعمالوي که چا دله شونډې سرې کړي وي ته ورپسې روان یې که څوک درته داسې چبي وښیي د ګاډي داسې چېرې ده سره خو لکه وېدو ګاډی ته دې ورپسې روان یې او که کوم سړي پسې دوه ټوپکۍ والا راغلل ټوپک یې ورسره زه ورسره تصویر وباسم ستا د تصویر په ایستو زما قد اوچتېږي زما قد مه اوچتوه زما قد هله اوچت که چې زما قد باندې بره د پښتنو د غیرت جنډه لګېدلې وي ته چې چاته ناست یې بیان یې واورې والله دې سره هم زما قد اوچتېږي زه چې سیاسي بیان کوم ما ته خلک ناست وي دې سره زما قد اوچتېږي ای پښتنه هغ سړي ته بیان ته مه کښېنه هغ سړي له جلسې له مه ورځه د هغ سړي جنډه مه پورته کوه د هغ سړي سره ملګرتیا مه کوه ناسته ولاړه ورسره مه کوه چې کم سړی زما په غم خلاصولو والا نه غم کې جړېدلو والا ښځې ډېرې دي دا ګیلمن وزیر ته زه راغلی یم دا ملګرتیا ونه ګڼې دا جړا ده دا هر څوک کوي دا لوی لوی افسران تاسو به لیدلي چې په خپله سړی مړ کړي بیا یې سبا غوټه اعلان راکړی میں فلان واقع کی مذمت کرتا دا مذمت دا موږ راغلي دا مذمت په دې شی کېږي هلکه جواب راکړئ نه شی پرې کېږي نه کله به هوښیارېږئ قومه کله به ودرېږئ د ودرېدو والا خلک وپېژنئ تشې بله ورځ مې یو نارې یو ځای کې زموږ ټول پښتانه او یو ډېر نامور سیاستدان لګیا و خلکو نارې لګولې فلانی شی نامنظور فلانی شی نامنظور فلانی شی نامنظور نو بیا دا خپل سړي دا سیاسي سړي نارې سپیکر یې راواخیسته ویې چې فلانی شی وایي نامنظور اپریشن نامنظور لمکه نامنظور ما وی ارمان دی چې څه وی درځئ چې ما تا نه دا مایک راغستی وی ما به دا ناره لګوله چې تشې نارې نامنظور تش تقریرونه نامنظور تشې ټولنې نامنظور تش بیانونه نامنظور په دغو نارو څومره وخته پورې وغولېدی او یا کاله وغولېدی که ونه غولېدی وای دا ملک پښتونخوا زما خاوره ده زه په پښتونخوا باندې 6000 سال نه آباد یم چې په دې خبره ځان پوه کړې لکه دې خوا ګورې زه په دې پښتونخوا باندې 6000 سال نه آباد یم دا حکومتونه زما غلامان دي دا راځي زما په ملک باندې حکومت زما په اجازت جوړوي په دې خپلې خاورې باندې سن 1947 نه مخکې زما پلرونو نیکونو د خلکو نه ښځې اخیستي اوس هم زما ځمکې ته چې څوک ګزند رسوي څوک تکلیف رسوي یاره جي اوس څه وکړو موږ هم ډېر خفه یو الله دې زړه وچوه د ګیلامن وزیر مور هم خفه ده او ته هم خفه یې نو په ښځې او په نر کې څه فرق شته د ګیلامن وزیر مور هم جاړي زه هم جاړم په دې ښځې او نر کې څه فرق شته هلکه جواب خدای رښتیا سر نه شي خوځولی دا نه شي کولی دومره پورې کار درنه خراب کړی دی موږ چې کوم څه کوو دا ټول د ښځې کارونه وي کلک ودرېږئ د خپلې خاورې د حفاظت دپاره کلک ودرېږئ د حق سړي لاس ونیسئ ما حدیث مبارک ویلی و پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي انصر اخاک ظالما او مظلوما خپل ورور که ظالم وي هم مدد یې وکړه که مظلوم وي هم مدد یې وکړه صحابه کرام عرض کوي د الله رسوله د مظلوم مدد باندې خو موږ پوهېږو د ظالم مدد څنګه وکړو وایي ظالم په دې لاس کې راونیسه ورته چې مه کوه نور ظلم دا مدد دی مسلمانه پاڅه د دې خاورې سره چې کم سړی غداري کوي که هغه افسر دی که هغه مخبر دی که هغه ملکي دی که هغه غیر ملکي دی زمونږ هندوستان سره دشمني په ښځو نه ده موږ نه ښځې نه دي بوتلي زمونږ هندوستان سره دشمني په مال و دولت نه ده هندوستان زما د خاورې دشمن دی
نو که زما رور زما د خاورې دشمني ولې هغه به زما دشمن نه وي؟ جواب راکړه. کوم سړی چې زما د خاورې دشمن دی، که دی په سرو جمو کې دی، که دی په خړو جمو کې دی، که دی په سپینو جمو کې دی، زه جامې نه پېژنم، زه کردار پېژنم. ماسخوتن ټیم به ستا ورندار ستا د ښځې جوړه واغوندي، نو ستا څه خیال دی ته به یې کټ ته راوبالې؟ جواب راکړه. نه جامو باندې زه نه غولېږم چې ته ما له کله برګې جوړې واغوندې، کله ما ته تورې جوړې واغوندې، کله زما د پولیس لباس واغوندې، کله زما د آرمي لباس واغوندې، کله زما د انټلیجنس ادارو، چې کردار دې زما د ملک سره د غدارې وي، چې کردار دې د خاورې سره د غدارې وي، چې کردار دې پښتنو سره د قتل و د غارت وي، چې کردار دې ما ته مراعات نه راکول وي، چې کردار دې زمونږ قتل عام وي. که تا د هر قسم لباس اغوستی دی، زه لباس باندې تا نه پېژنم، زه په کردار باندې تا پېژنم. پښتنو په دې شاباش باندې هم ډېر خلک وبولي، ما ته خو چې تاسو ډېرې چیغې ووایې زه هم پېژنم. رښتیا نارینه جوړ شي، لاسونه همیشه د اوس خلکو چټوي، جړاګانې اوښکې همیشه بې غیرته خلک کوي. همیشه قرآن یو بل ټکی کړی دی، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. که تاسو مؤمنان وئ تاسو به د چا لاندې نه وئ. دا د خدای اټل خبره ده، ملایانو باندې وګرځوئ. وانتم الاعلون، تاسو به سربالا او سربلند وئ ان کنتم مؤمنین، خو که تاسو مؤمنان وئ. یاد وساته وقتي طور باندې سړی شکست خوري، لکه احد کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ملګرو وقتي طور باندې تکلیف راغی، خو ورپسې بیا وګټله. یاد وساته وقتي طور باندې وتلک الایام نداولها بین الناس، اوړي راوړي، کله تا شکست کله زما شکست، خو چې کله شکست د چا مقدر جوړ شي، کلونه کلونه یو سړی محکوم دی، پوه شه چې دا مؤمن نه دی، پوه شه چې دا د الله بنده نه دی. الله خپل بندګان محکوم نه جوړوي. همیشه به هسپتالونو ته منډې نه وایې، د خپل ملک خاورې ته دفاع دپاره کلک ودرېږئ. موږ هېڅکله د خپل ملک یوې ادارې پسې نه دی لیکلی چې دا اداره یې موږ د دې ملک ذمه داران یو، موږ بلا شی چوکیداران ساتلي. خو که کله چوکیداران په مال او په دولت باندې غولېږي، موږ به د خپلې خاورې د تحفظ دپاره خپله ودرېږو که نه به ودرېږو؟ هلته ودرېدل پکار دي، کلک ودرېدل پکار دي. دې دپاره لایحه عمل پکار دی، د خپل ملک او د خپل خاورې د خپلو بچو د خپلو عزتونو د خپلو معدنیاتو تحفظ دپاره. قومه ومن یعتصم بالله فقد هدی. قرآن وایي اعتصام منګولو خښولو ته وایي، خو اصل ټکی د عصمه نه وتلی دی. عصمه چې دی دا روکله تحفظ کرنه ته وایي. پټۍ ته هم ځکه عصمت وایي، عصمه وایي چې هغه زخم د تکلیفونو نه بچ کوي. ومن یعتصم بالله، چا چې د الله په قانون د خپل ځان تحفظ وکړو، فقد هدی الی صراط مستقیم. دا نیغې لارې ته ای خلقه د الله قانون ومنئ. د الله قانون کې بې غیرتي، جواب راکړئ، د الله په قانون کې بې ایماني، د الله په قانون کې خپله خاوره چا ته لاس کې ورکول، د الله په قانون کې خپل حرم او کور ته د چا پرېښودل جایز نه دي. دا پښتونه ټولو ناول د الله قانون پرېښی دی، ځکه خدای له دوی غلام کړی. د انګریز د غلامانو غلام همیشه به دغسې راغونډېږي، همیشه به چې کوم دی دغسې راغونډېږي، او تشې به کله به دا صفدر صاحب خبرې کوي، کله به یې څه کوي، کله به یې بل کوي، بس ابا مړ تمه پرېږدي. دې تقریرونو علي وزیر ډېر تقریرونه وکړل، منظور پښتین ډېر تقریرونه وکړل، امیر صفدر خو پکې چاره شنه شوه، صفدر مومن ډېر تقریرونه وکړل. دې نه مخکې زموږ ډېرو لویو لویو ملګرو تقریرونه وکړل. هسې ته په ایمان ووایه چې کوم هدف ته رسېدل غواړو موږ ورسېدو؟ هلکه ورسېدو؟ جواب راکړئ، ورسېدو؟ هدف ته رسېدل غواړئ او که ګپ لګوئ؟ هدف ته رسېدل غواړو.
هدف ته رسېدل غواړئ که ګپ لګوئ؟ قسم په خدای چې دا اوسه پورې زه چا ورځ دا ټول ګپ لګوم. والله چې اکثر خلک ګپ لګوي. موږ نه تنظیمونو والا خوند اخلي. یو سړی راشي زمونږ په ټولنه کې تقریر وکړي، یو څو کسان د ګډې بېزې یو څو ګډې بېزې رانه خپلې کړي. بل سیاسي لیډر راشي، زه سره به جماعت تاسو سره یم، یو څو ګډې بېزې هغه رانه یوسي. بل غل راشي، یو څو ګډې بېزې، خلکه مو ګډې بېزې خو نه یو که نه. کلک ودرېږئ. زمونږ ملایانو زمونږ ادارو ته غلطه ښودنه کړې ده. مولا ورته ویلي دي چې ته د ملک د تحفظ په نامه چې څومره خلک وژنې، ته مجاهد یې او ته شهید یې او هغه مردار دي. نو بس هغه عاجزان لګیا دي چې دا خو موږ جنت ته راولي. نه، د خپل ملکي، د خپل قومي، د خپل علاقایي مسلمان په وژلو څوک جنت ته نشي. جواب راکړه، څوک جنت ته نشي تللی. هندوستان کې توره وکړه، ورشه باندرۍ نه بار توره وکړه، فلسطین باندې ګولۍ ورېږي هلته توره وکړه. مسلمانه چاله چې قوت میلاویږي خو تا میلاویږي. تا ټول عمر زندهباد مردهباد ویلي دي، اوس هم وایې. الله ته وګورې چې چا ته زندهباد وایي، زر پېرې سوچ کوه چې دا سړی زه د خپل ځای نه اوچتوم. هسې نه چې الله رانه پوښتنه وکړي چې دا دې ځای نه د اوچتولو قابل و. لور چې څوک چاله ورکوي، ښځه خو پېژنې. دا لور هم چې کله ته ورته ووایي چې فلاني له دې ورکوم، نو هغه مور ته ووایي چې زه به یو څو ورځې پرې سوچ وکړم. لور هم ځان له خاوند کې کمالونه ګوري چې دا کوم سړی رانه پلار کوي، داسې تپوس ته وکړه د سړي بچی دی. چې د سړي بچی نه وي، پلار ته ووایي چې دا زه نه کوم. او تا والله که تر اوسه پورې ځان اوس خو چې کوم ځای کې نارې لګي که نه، او تا وروره بیا رومال د لاس نه تاو کړي، نو بس بیا ورسره پښتنو د الله کتاب غیرت ښیي، غلامي نه ښیي، الله کتاب قیادت ښیي، د الله کتاب کردار ښیي. کلک ودرېږئ. زما د ملک دشمني که د باونډري نه بار څوک کوي هم زما دشمن دی. زما د خاورې او زما د عزت او زما د وینې دشمني که څوک ملک نه دننه کوي هم زما دشمن دی. او زمونږ پښتنو چې کوم قاتلان دي، دا دې ګرفتار کړی شي. دا په دې وړه خوله باندې وایم، زه الحمدلله مذهبي سړی یم. ما سره ګوره د نارو والا خلک نه دي. ما سره چې کوم خلک دي، یا لږ دي یا ډېر دي، هغه د سر ورکولو والا دي. هغه د ټوټو ټوټو والا خلک نه دي. چې کم پښتانو سره ظلم شوی دی، ګرفتار دي. زما د ګیلمن وزیر قاتل دی، ګرفتار شي. کم تنظیم سره چې تعلق وي، هغه تنظیم دی خپله تنظیمي محاسبه وکړي، او داسې خلک دی د خپل لکیرې نه بهر کړي. دا نه چې لس ورځې بعد بیا به حال کړي لکه زمونږ سرکار چې کوي، یاره جي پلانی معطل شه، بله ورځ بیا ډي دا دې د خپلو صفونو نه بهر کړي. که ویې نیولو، موږ به ووایو چې یاره دلته سرکار شته، او که ویې نه نیولو، د عوام خپله ځمکه چاته په لاس کې نه ورکوي، عزت چاته په لاس کې نه ورکوي. په ایمان وایه غیرت به زده کوو که نه به یې کوو. د الله په کلام را سره لاس اوچت کړه چې دې نه پس به بې غیرتیانې نه کوو، غلامانې به نه کوو، غداریانې به نه کوو، خړو شنو سرو جامو والې باندې به نه غولېږو. او صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله ګیلمن وزیر پروردګار عالم ته صحت یاب. یا الله چې څومره ملګري په جیلونو کې دي، بهر دي، دوی په خپل فضل و کرم را بهر کړي. یا الله چې څوک د پاکستان خاورې سره غداري کوي، یا الله چې څوک د پاکستان پیسې سره غداري کوي، یا الله چې څوک د پاکستان ساک سره غداري کوي، یا الله که هغه ملکي دی او که غیر ملکي دی، ربه په لویه توره باندې یې غوڅ کړي. یا الله چې څوک د پاکستان عزت پورې ملنډې وهي، یا الله چې چا د لاسه پاکستان بد امنه دی، یا الله چې د چا د لاسه پښتانه در په در دي، یا الله چې د چا د لاسه مسلمانان در په در دي، یا الله د چا د لاسه چې دا ملک مقروض دی، یا الله د چا د لاسه چې د دې ملک عوام په اور کې پراته دي، ربه هر ادارې سره چې تعلق لري، هر قوم سره چې تعلق لري، پروردګاره چون چون کړې د دې ملک نه ورک کړي. یا الله ته د پښتنو ټولو دنیا کې حفاظت وکړي. یا الله موږ پښتون پرست نه یو،
خو منګه په د پښتون خیرخوا ضرور یو. یا قوم اعبد الله کې هر نبی چې قوم ته آواز کړی دی صرف په دې کړی دی چې موږ په قوم خفه کېږو عبادت یې نه کوو. یا الله که زمونږ قوم چا سره زیاتی کوي پروردګاره موږ د زیاتي نه وساتې. که موږ سره یې څوک کوي ربه ته هغه هم تهدید کړي. یا الله پښتنو ته نرتوب نصیب کړي. یا الله دوی ته غیرت نصیب کړي. یا الله دوی ته اتحاد نصیب کړي. یا الله دوی ته په رښتیا ودرېدل نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا